د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې آلراونډر لوبغاړی محمد نبي عیسی خیل د پاکستان سره د لوبې کولو وروسته په میدان کې د چا لخوا اولې ووهل شو. تر پایه راسره پاتې شئ، همدغه ویډیو ټوله وګورئ، خو مخکې له دې چې ټوله ویډیو در وړاندې کړو، ملګرو که هر چا ایران ټي وي یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، د هر ډول سپورټي معلوماتو لپاره یې در سره سبسکرایب کړئ. دا چې په نړیوال جام کې تر اوسه افغانستان کرکټ ملي لوبډلې کومه لوبه نه ده ګټلې، نو دا په دې معنا نه ده چې افغان غواړي د له زړه خوري نه کوي. دوی خپل طاقت ټول استعمالوي، خو چې نور پرې زورور اوښتي نو څه وکړي. په هر صورت راځو اصلي خبرې ته چې آیا نبي عیسی خیل وهل شوی دی. په سوشل میډیا کې چې عکسونه ښکته پورته کیږي، نبي ته نږدې کس له ایران ټي وي سره په خبرو کې ویل چې هغه عکس چې په سوشل میډیا کې ښکته پورته کیږي هغه د هغې صحنې دی چې کله لوبه پاکستان وګټله، نو د پاکستان تماشچیان او همداشان د افغانستان تماشچیان میدان ته راښکته شول. نو په دې وخت کې د سخت شخړې امکان و. په دې وخت کې د میدان ګردان په منډه کې و چې حالت خپل واک لاندې راولي. نو په دې وخت کې یو ګڼ له نبي عیسی خیل سره مخامخ ټکر کړی و چې د سخت ټکر له امله د نبي عیسی خیل زړه ته ضربه رسېدلې وه چې هلته ناست و. نوره نه چا وهلی دی او نه څه پرې شوي دي، رک روغ دی او چمتو دی او انشاءالله د ویسټ انډیز سره په لوبه کې به بیا راښکاره شي.